ښه دوستانو څنګه کولی شو هر ډول کتابونه یعنې ناولونه ترڅنګ نور کتابونه هر ډول ښایسته کتابونه دوستانو په فری او وړیا توګه ترلاسه کړو دوستانو. د دې لپاره ته ضرورت دی نو دوستانو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم. ستاسو ویډیو چیرې سکیپ کوئ ما دوستانو تاسو کتلی شئ دغه مختلف ډول کتابونه دي چې دغه موږ تاسو مکمل پرې دوستانو ترلاسه کولی شو او دغه کتابونه پرې ترلاسه چې کله کړو له هغې څخه موږ ستاسو په وړیا ډول دوستانو ګټه اخیستلی شو. څنګه دغه کتابونه دوستانو ترلاسه کولی شو د دې لپاره ته ضرورت دی مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم دوستانو. ویډیو مه سکیپ کوئ. د دې لپاره دوستانو یو اپلیکیشن ته ضرورت دی چې هغه اپلیکیشن د کتابتون په نوم دی دوستانو. دغه اپلیکیشن به زه کوشش وکړم چې ستاسو لپاره لینک پیدا کړم او ډسکرپشن کې دوستانو درته واچوم تر څو تاسو په اسانۍ سره دغه ډاونلوډ کړئ. راځو دوستانو دغه موږ تاسو راخلاصوو. په دې کې به لومړی اکاونټ جوړوو چې هغه کریټ ان اکاونټ دی دوستانو. په دې باندې کلیک اخلو. په دغه برخه کې دوستانو موږ ستاسو څخه پورته دلته ګوګل کنټینیو دوستانو بیا د ګوګل هم غواړي یعنې ګوګل تاسو کوم جیمیل چې هغه هم درنه غواړي ډایرکټ کولی شئ. خو رابه شو دوستانو زه دلته مثلا نوم برخې ته راځم خپل نوم دوستانو ورکوم. کله مو چې نوم دوستانو ورکړو له هغې وروسته زه بیا راځم یو ایمیل دوستانو زه مثلا ورکوم. کله مثلا یو ایمیل مې ورکړو له هغې وروسته زه راځم لومړی دغه ایمیل ورته بدلوم او راځو دوستانو یو پاسورډ ورکوو. تاسو هم یو پاسورډ ورکړئ چې هر ډول پاسورډ یې همغه پاسورډ بیا په دغه دوهمه خانه کې هم ورکړئ. ښه دوستانو لومړی نوم ایمیل پاسورډ همغه پاسورډ په دغه خانه کې راجستر باندې کلیک واخلئ. کله دوستانو په راجستر باندې کلیک واخیسته لږ اوس ورته منتظر کېږو تر څو په دې کې د زموږ ستاسو اکاونټ جوړ شي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ اکاونټ اوس جوړېږي. د دې لپاره ضرورت دی ته چې موږ تاسو دغه آپشن باندې کلیک واخلو دغه ریسنټ ویریفیکیشن ایمیل دوستانو. زموږ ایمیل دوستانو یو کوډ راځي یا ایمیل راځي دوستانو هغه به اوس راشو خپل ایمیل راخلاصوو. زه راځم خپل جیمیل دوستانو راخلاصوم. ښه دوستانو ما خپل جیمیل راخلاص کړو. راځم دغه اوس زه ریفریش کوم داسې او تاسو کتلی شئ ما ته لومړی پورته هغه ویریفای ایمیل دوستانو راغلی دی. راځم اوس دغه راخلاصوو. راځو په دغه دوستانو ویریفای یور ایمیل باندې کلیک واخلو. وایي ستاسو خپل ایمیل ویریفای کړئ. راځو کروم کې هم تاسو کولی شئ په همدغه کتابتون کې هم دوستانو تاسو کولی شئ. دغه ویب سایټ نه ما دغه دوستانو دغه هغه رااخیستی دی اپلیکیشن. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ اکاونټ چې دی هغه دوستانو اوس په دې کې بالکل جوړ شو او دغه د دوستانو موږ تاسو سره راخلاص شو. په دې کې زموږ پروفایل برخه هم دی دوستانو. تاسو خپل پروفایل ښایي دغه وایي ستاسو دوستانو پروفایل دی. د دې لپاره دوستانو پورته ستاسو ته یو آپشن ښکاري چې هغه ډېر کوچنی ښکاري چې درې نښانه دي دوستانو. رابشئ په همدغه درې نښانو باندې به کلیک واخلئ او په دې کې تاسو به راشئ دغه بوکس تاسو دوستانو وینئ په دغه بوکس باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وایاست دوستانو تاسو کتلی شئ په دې کې دغه کتابونه پرې دي دوستانو او دغه ټول کتابونه تاسو پرې ترلاسه کولی شئ چې په دې کې ناولونه هم دي نور کتابونه دي هم دي. تاسو چې دلته راشئ او کتاب ورته سرچ کړئ. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ داسې صفحه به ستاسو ته راخلاصه شي. په دې کې اوس مختلف کتابونه دي چې هغه دوستانو ناولونه دي همداشانتې نور کتابونه دي. خو که چېرته تاسو غواړئ چې کوم کتاب خوښ مو شي دلته په سرچ کې ورته ولیکئ ستاسو هغه کتاب دوستانو رااخلي. نو هر ډول کتاب چې تاسو غواړئ ورته سرچ کړئ ستاسو ته رااخلي. تاسو کتلی شئ ما ناول ورته سرچ کړو. په دې کې یو دوستانو بدرنګه ناول دی ترڅنګ سوی واوره دوستانو. دغه تاسو کتلی شئ سوی واوره دی دوستانو تاریخ دغه یو تاریخي ناول دی. ترڅنګ دروغجن ناول دی. همداشانتې نور ناولونه تاسو کتلی شئ مختلف ډول ناولونه دي کتابونه دي دوستانو. هر څه تاسو په دې کې مکمل ترلاسه کولی شئ. که غواړئ نوره پکې وګورئ دغه نیکسټ دوستانو تاسو خالي په دغه نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیست نور مختلف ډول ناولونه هر څه دوستانو درته راځي او تاسو کولی شئ هغې څخه ګټه واخلئ. نو دغه دوستانو مکمل چې غواړئ کوم یو ډاونلوډ کړئ د دې لپاره دوستانو تاسو ډاونلوډ لپاره هم تاسو طریقه ښیم. تاسو به اوس راشئ مثلا یو دغه کتاب باندې داسې کلیک واخلئ غواړئ دغه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. د ده سایز د 1.15 MB دی. ترڅنګ PDF شکل لري او ویو چې د 506 کسانو کتلی دی 202 کسانو ډاونلوډ کړی دی. ژبه چې دی هغه پښتو دی او تاسو ترلاسه کولی چې شئ هغه پرې ترلاسه کولی شئ. د دې لپاره به راشئ په دغه ډاونلوډ آپشن باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. پرې ډاونلوډ باندې چې کله کلیک وایاست دوستانو دغه به ستاسو سره اوس په خپل
موبایل کې دوستانو دغه ډاونلوډ شي. څنګه یې پیدا کولی شو؟ د دې لپاره به ستاسو موبایل فایل ته راشئ. په موبایل فایل کې ډاکومنټ د دوستانو په دغه ډاکومنټ کې هم ستاسو ته اوس زه راځم ښایم چې ستاسو دغه کوم ځای کې ترلاسه کولی شي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ په دې کې ډاونلوډ آپشن تاسو ته راځي. دغه ډاونلوډ باندې چې کلیک واخلئ دغه به ستاسو موبایل کې دوستانو ډاونلوډ شوی وي. تاسو کتلی شئ دغه د موږ سره ډاونلوډ شوی دی. دغه تاسو راخلاص کړئ. بالکل فل ایچ ډي دی دوستانو. تاسو مکمل دغه تعقیبولی شئ او دغه ټوله لوستلی شئ چې 15 پاڼې دی دوستانو یا 15 مخه دی. همداشانته نور کتابونه هم دوستانو په دې کې چې کوم کتابونه هغه ستاسو په همدغه طریقه باندې ترلاسه کولی شئ. کوم ناول ستاسو خوښ شي همغه ناول ستاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره ترلاسه کړئ. که غواړئ نوره پکې وګورئ دغه نیکسټ باندې کلیک اخلئ. ستاسو ته به بله صفحه راخلاصېږي. په هغې کې به نور ناولونه هم دوستانو تاسو کتلی شئ. دغه ناول دی په تا څه شوي ناول دی دوستانو چې دغه 525 KB سایز لري. راشئ په دغه ډاونلوډ باندې چې کله کلیک واخلئ او بیرته راشئ همغه موبایل فایل ته او په فایل کې دغه ډاکومنټ برخه تاسو ته ښکاري. په دې باندې کلیک واخلئ. لږ منتظر شئ تر څو دغه موږ سره دوستانو ډاونلوډ شي. دغه تر دې دمه ډاونلوډ شوی نه دی. نو کله چې دوستانو ډاونلوډ شي په همدغه ډاونلوډ آپشن کې به ستاسو دغه هم دوستانو زیات شي لکه دغه وړاندې چې کوم بل یو دوستانو موږ ته زیات شولو. دوستانو همدغه ویډیو چې ما درته نشر کړه درته مې خپره کړه د دې لپاره ستاسو یو څه ګټه ترې واخلئ. نو ویډیو دوستانو زه نور سکیپ کوم. ویډیو تر همدې ځایه که خوښي مې لایک یا نور دوستانو سره هم شیر کړئ. داسې تر نور ویډیوانو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم. ښه وخت